السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو الله دې وکړي روغ او جوړ به یاستئ. زما خو یخ کېږي، نه پوهېږم چې ستاسو به یخ کېږي او که نه. موږ په کابل ولایت کې یو. کابل ولایت نسبت د ژمي کې نورو ولایتو ته یخ زیات وي، ولې کابل غوندې نور ولایتونه هم افغانستان کې شته چې هغه یخ وي. مطلب مې دا دی ورونو، څه کال قمر بنسټ بیا هم کمپین په لاره اچولی د تېرو کلونو په څېر باندې. ستاسو نه غوښتنه زما څه شی دی، پیغام مې څه شی دی ورونو؟ که چېرته غواړئ په سږني کمپاین کې له موږ سره برخه واخلئ، اول لاره مالي مرسته ده. مالي مرسته زموږ تقریبا $90 موږ انتخاب کړې ده. که چېرته څوک غواړي په دغه $90 باندې یو فامیل ته خوراکي مواد ورسره بخارۍ، کمپلې یا نور هغه اړین توکي چې ژمي کې پکارېږي واخلي، نو راځئ مرسته مو راواستوئ. مرستې رالېږل ډېره اسانه طریقه ده. منیګرام باندې هم کوی سي، آنلاین لینک درته ښکاري په هغه هم کوی سي، ویسټرن یونین باندې هم کوی شي، یا ساده حواله کابل ته حواله کې موږ به نوم در واستو، انشاءالله موږ ته رارسیږي. دویمه مرحله، زموږ بعضې ورونه او خویندې وایي چې یاره زموږ خو وس او توان نشته، نیټ خو لرې، موبایل خو در سره په عامه اصطلاح ټچ موبایل خو لرې، نو دغه ویډیو چې د مخ ته راغله دا در سره شریکه که کېدای شي داسې یو څوک وي چې هغوی ته زموږ دا پیغام نه رسېږي، ستا په لاره هغوی ته ورسېږي، مطمئن یم الله اجر درکړي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الدال علی الخیر کفاعله، دلالت په یو نیک کار باندې داسې ده لکه دا کار چې تا خپله کړی، نو په مفتو کې الله اجر درکړي. دا غټه خبر ده که نه؟ بهترینه چانس دی، بهترینه آفر دی. ځینې ورونه وایي چې تاسو انګلیسي کلمات استفاده کوئ، اوس کوم انګلیسي زده ده نو. ډېره مننه. السلام علیکم ورحمت الله.